بل دلته د راشد موضوع و د دوستانو د راشد موضوع و چې ما نن د حشمت شاهدي سره خبرې کولې هغه دا قسم خوري چې زه د دې موضوع نه بیخي خبر لرم زه خپل یو لوبغاړی یم زما دومره وس نه رسیږي چې زه راشد بدل کړم راشد د مانه ویل لوبغاړی په ښه لوبغاړی دی او د مانه وسم ډېر رسیږي دا خبره وایي ما پورې تړل کېږي زما وایي قطعا په دې کې کار نشته دی هر څوک چې وایي دا نه پوهېږم دا ما سره ناانصافي کوي خفه غوندې مو د خلکو غوندې چې ما پسې دغه وایي زه د دې موضوع نه وصال جانه خبر یم چې دا څه موضوع ده د دې موضوع د څو ځلې افغانستان بیرغ سره د لاندې راکته شولو او په تیر استقلال کې د ټویټونه مو کړلو ویډیوګانې هم جوړې کړلې د نجونو په تعلیم باندې هم د څه ټویټونه وکړو په دې باندې طالبي نظام دوی سره خوشحاله نه دي دغه سره دا خو یو بانه ورته وکتلو یو سړی چا سره ورانه ورانیولې او بازار کې وهلو وایي چا ورته ویل چې ولې وهي وایي دا پرون د ښځې ولې ستور پرتوګ اغوستی و که نه نو خلکو ورته ویل چې ستا د دې د ښځې د ستور پرتوګ پورې څه خو بهانه یې لټوله دا ده چې ټیم کپتاني ځي راځي که دا زه خپله فکر کومه چې د راشد دپاره به دا ښه وي چې زه لوبغاړی ولوبېږي ځکه کپتانۍ کې د پرفارمنس ډېر متاثره کېږي سړی سوچ کوي ټوله ورځ موږ او تاسو ټول کرکټ کې پاتې شوي ما خپله کپتاني کړې ده په لوبه کې به ستا د ټیم په پرفارمنس باندې ډېر سوچي د نسبت هغه خپل فردي پرفارمنس چې ته کې خو چې کله ته بیا کپتان نه یې ستا بیا په ځان باندې ټول سوچي چې څرنګه بالینګ وکړی شم فکر کوم راشد دپاره کپتاني ښه نه ده راشد چې زه لوبغاړی ولوبېږي ډېره ښه ده خو لیډر دی